راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور بلا بالکل پرېښودي چې مور بلا پکې لا وایي ستر صرف بچی دی نو بیا ښځه ده د دې نه هغه نه خلاصېږي چې مور پلار حقوق ادا کړي. الله په قرآن کې همیشه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کړی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. دا الله حق دا دی چې دا غنه لو به چا بندګی نه کې توحید به مني به ډېری کوي وي د مور پلار سره ښه کول. دا الله حق او د مور پلار د حق ولې یو ځای راځي دغې دا وجه ده والله اعلم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلي یو نو دا الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي یو او دا هغه طاقت دی او هغه زموږ خالق دی او مخلوق یو. خو په هغې پسې د دنیا ته د راتلو زموږ سبب څوک دی هغه د مور پلار دی نه ځکه د الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاسو رب دا فیصله کړې ده چې بندګي به نه کېږي مګر د الله د الله حق دی وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول. دې ځکه بیا چې نو د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسي نو دا خبره وسرم کړی د مور پلار بم شکر وباسي. وصینا الانسان بوالديه منګه وصیت کړی د انسان ته الله وی چې د مور پلار سره دی ښه کوي. حملته امه وهنا على وهن مور د بخېټه باندې ګرځو نو څومره کمزورتیا او څومره سخته وبې مور وایي. بیا دغې نه بعد الله وی آیت په آخر کې ان اشکر لي ولوالديك نو شکر وباسي زما او د چا د مور پلار. ځکه علما وی چې د الله شکر دی ویستو او د مور پلار شکر دی نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر ویستی دغه نه قبلي او چې د مور پلار شکر دی ادا کوو د الله شکر دی نه ویستو نو د مور پلار د شکر چې کوم ویستی دا نه قبلي. یو بل سره لازم دي دا شکرونه چې وباسي د الله اوچت نعمتونه یې په موږ باندې نو د مور پلار هم په موږ باندې غټ احسان دی. د الله سبحانه وتعالی شکر به وباسي نو بیا به مور پلار شکر هم وباسي. د الله نه بعد په دې دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ اوس یو او چې په کوم ځای کې یو نو الله نه بعد په دې کې سبب څوک دی دا زموږ مور او پلار دی. رب العالمین خو د هغې انسانانو صفت کړی دی کوم چې د مور پلار سره ښه کوي. د یحیی علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی وایي وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. الله وی یحیی علیه السلام چې د مور پلار سره ډېر ښه کول. په قرآن کې الله وی خپل وزرې هغو ته چې دی نه کته کوي وزرې کته کوي دې څه مطلب دی ځان د هغوی په مخ کې څه کوي عجزه کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله وی د وزرې ورته کوزي کوي. یو ځوان سړی به د 15 کالو د 13 کالو سم ضرور به بوډا پلار به د لس کم سل کالو 15 کالو هغه به در سختي خبرې کوي د در سر ټیټ نیولې خبره به اوري د مؤمنې وزرې کوزي کړي دا به مخکې څو خبرې نشي کولی هغه به مخکې څه او یو غر دی هغه خبره کوي نو ستا د خپل زور او د هر څه به دنه هېر شي. اگر که د بدن په لحاظ سره تړي زوروري خو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه د خپل وزرې کوزي کړي نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو به نه هغه به دې تکړه ځوان زوی ته قارېږي نو دی به د غلی ناست او صحیح د مور به داسې وکړو څنګه چې ته به خوشحالۍ موږ به وکړو وزرې صحیح او وزرې به که تکړه نو ډېر زورور انسان او ما په حرم کې دا
پیزار کې پیزار غیلا چې نه پیزار بخپل ترخ کې نیولو نو دې ته ونه کې ته جدي دراسه زما کپڑے خاش یا ما سپین توپ یا سپینه کپڑے مې چولې دا وس خاش دې نه نه پیزار به ترخ کې نیولو امور روانه کړو او د خندا شینه امور د دعاګانې کوي دې ته وقفت لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې د کور نه بروتو دغه طریقه وا چې راوتنو مور ته به وي السلام علیکم ورحمت الله مور زلالم هغه وته وعلیکم السلام ورحمت الله زوی لاړ بیا به وته تو کې وته مور الله دې پته دې سره همو کې لګې څنګه چې دې زما شملو یې کړه هغه وته زوی الله دې پته دې سره همو کې لګې دې بوډا وایي چې ما سره د حقه دغه طریقه وا دغه عادت چې کله د کور نه وته ابو هريره دغه رسول دی چې دغه امر حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي خو د امور په مخ کې ګورغه سنو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الله بیا مخ کې دغه آیت کې وایي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او الله دې سره رحم کې بابو باندې لکه څنګه چې زه ورکه لوی کړم څومره سخت وغو تیری کړي ستاسو دی لوی ولوکي نه دغه به د جزای چې ته دغه به مخ کې ځان کمزورې کې کته زوره ورم تباس کې سند د مور پر سره دي خبرې کی ته چې مور پر د سره نوکران دي چې بد اخلاق به د مور پر سره نه چې سره د نشیته کې غوښ زما مور پر بد اخلاق دی امتحان دی د مور پر بد اخلاق کېدو مطلب دا نه چې ته بد اخلاق دا خدای الله نعمت چې مور پر چاله ورکی دا مور پر خو نعمت دی کنه بیا باقی له پس بل نعمت دی چې مور پر سړی دي چې ورکی ځای خوش اخلاق دیندار دی نعمت خو جو صلی الله تعالی مور پر ورکی مور پر بد اخلاق دی قیمت لري ته مور بد اخلاقی کې ته وایي ته ټکه د باز ظالم مور پر وایي الله اکبر زاریان ماغه انسان ته دغه د عزت جګت د الله سوچتي او پلار باندې دغه له سوچتي په مور باندې هغه انسان به له سوچتي چې ټول شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریان کړي ته ساتره په تاسو سبقونه ویلي ته نن گزار کې او پته به گزار نه کو هغه مور چې ته سره پر اساس نه دي کړي دا موضوع د زور زمانه نن ته باندې گزار کې هغه مور بلر نن ته د بچونه چې نن سپخ کار شو بچی کړه راغلي بچی خو لږ وخت شوی دي چې ستا کور ته راغلي او ته پېستره کې هغه له تعالی سن دي کړي ته له اسلام دي کړي ته له ګټي ته له ورکه چې نه جوړ شي ته هسپتال ته وځار سي ته ولکه سبحان الله چې چا چې له سکړی نه لري هغه سره دور محبت کې چې هغه خلک له پرې خو د چا چې د استاد پر خپل جون چې خوري کړي هغه دې پرې خو د وړي کې ماشوم ته بدی شي هغه وړي کې ماشوم په مینه محبت کې بچی دی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه خزه هغه پرې هغه غریبانو مزل له په دې چې په کمزې کې پراته کله به دې رونو جنگي یو ویني تیبوز نه بلوي تیبوز الله اکبر او دوی با کوبو کاتبو د مور پلاس رو بده کټ کې براتو دا وو بګي سملاستو زینو برابر یو بخپو کې نو بل بده بترخ کې نو بل بده به سینه ناس او ساجيبه حالات وو هغه بګو د کې نه مور غریبه به دی ماشومانه وته میچاج ویګو د کټ کې هغه دغه شم پرته خدای نو چې پاس او نن دا بوډا بوډۍ په دې باندې د جنگ روان دي چې سوده چا به کورګي زی نشته غریبان بیا چې چا سره کور کې مغول یو کمرون ته ګور کې بس هغه کله اساسي او کله سو کله او دې په دې انتظار کې چې کله بدوی دی دنیا نه ځي نو ګور د مور پلا سره خکوي حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنه فسمعت قراءه جنت نه وته چا به قرآن لوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا سوقت وما تقول شو حارثة ابن النعمان ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه رسول الله كذلكم البر مور بلا جي سړی خکې مور بلا سره جي سړی خکې نه دغه زیته رسېږي په جنت کې تلاوتونه کې ناشته سدلاسه د مور بلا سره خکړي عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو دی نیک انسان نه پلار به ډیر خپو چې هغه ذر دغه نومو جړې ډېر سخی جړل هغه دی ډېر جړې به دي زوی به جنغوي دي زوی به چي
هغې به بېنظیر او زه به یې روانه به هغه به څه وایي مور ده او وایي زه ښه ته یې وخوره خپله مخې ته چې کوم دی هغه به ماله راکړي په زړه کې خو به خبره راشي دومره به هغوی سوچ کوو د مور او پلار په باره کې بلکې الله به قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف اوف ټکی به دا مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته کنه الله به هغه ذکر کړی اوف به نه کوي اوف لکه اوس مثال کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار مخکې به نه چې اوف دا بعضې ګرځې مور پلار سره کښېني دا اوف ټکی